لغمان کې د مهترلام ښاروالۍ لخوا د 15 میلیون افغانیو په ارزښت د 3 پروژو چارې پیل شوې. د مهترلام ښاروال مولوي رحمت الله شاه حامد په دې اړه وویل د 15 میلیون افغانۍ په لګښت باندې 3 پروژې د مهترلام ښار کې پلي کېږي چې یو تنویري فایې دي، 2 ژورې څاګانې دي او فلزي کسبداني دي. کسبداني د 1 میلیون افغانۍ په ارزښت باندې او باقي د 2 پروژو پیسې د 15 میلیونه ټوټل کې د ښاروالۍ له بودیجې نه ورکول کېږي. 4 میاشتې وخت ورکړل شوی د دوی ته او دې کې ټول زموږ چې کومې پروژې روانې دي 400 کسانو ته د خدمت زمینه برابره شوې ده، په هغې کې منتري کوي. د لغمان والي شیخ شیر احمد حقانی چې د دغه پروژو د پرانستې په مراسمو کې ګډون کړی و وویل معلومه ده چې په نږدې وختو کې د ډېرو پروژو افتتاح شوې ده. آینده کې انشاءالله تصمیم ده، زموږ اراده ده چې نورې هم دغه طرف ته موږ توجه وکړو او دا طرف ته پرېږدو تر څو پورې نورې پروژې هم شروع شي او خلکو لپاره د کار زمینه هم برابره شي او یو څه اساسي کارونه هم هغه وشي. دا خو انشاءالله یو مثبت ګام ده، نو هغه بیا رغونه چې په هر اندازه کې وي دا ډېره ښه وي او که کم اندازه کې وي که زیاته اندازه کې وي. خو فلحال د لغمان وضعیت ته چې موږ ګورو دا پروژې افتتاح کېږي، پروژې ډېرې شروع کېږي او زموږ امید ده چې انشاءالله د لغمان د ولایت د خلکو لپاره ټولو ولسوالیو لپاره به دا پروژې کله سره واړه وي، د دې لپاره د کار زمینه برابرېږي او دې به انشاءالله یو څه اقتصادي وده او سره کېږي. بل لور ته د مهترلام ښاریانو له ښاروالۍ او له ولایتي ادارې څخه مننه وکړه چې د ښار د ښکلا او آبادۍ لپاره په بېلابېلو پروژو کار کوي. په دغه وروستیو کې چې کوم خدماتي کارونه د ښاروالۍ او د امارت اسلامي لخوا نه کېږي او دا د مهترلام ښاریان د لغمان ټول اوسېدونکي ډېره خوشحاله دي او دغسې نورې هم پروژې چې کوم روانې دي دا ټول د خلکو د ښاریانو په خیر دي. هر وخت دغسې آبادي او د انکشافي کارونه وشېږي. کوم کارونه چې زموږ د اسلامي امارت په لار اچولي دا یو نیک اقدام بولو او تقاضا لرو چې نورې پروژې هم دغسې په لاره واچي تر څو خلکو ته خیر ورسېږي او د خلکو د آبادۍ سبب وګرځي. د یادونې ده چې له دې وړاندې هم دغه ولایت کې د مهترلام ښاروالۍ لخوا بېلابېلې پروژې پلي شوي.